پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. اندړ صاحب، د پاکستان پر افغانستان هوایي بریدونه په ټوله کې څومره د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره خلاف دي؟ د ستر سیکټر په نامه ښاغلی یوسف خان لالی تاسو ته او خپلو ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې له دې چې د پاکستان دغه کرګړن عمل وغندم، د هغو شهیدانو ته چې د دوی په دې ظالمانه بمبارد کې شهیدان شوي دي، له خدایه هغوی ته جنت غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. د پاکستان او که په خاصه توګه ووایو د پنجاب دغه کرګړن ظالمانه وحشانه هوایي برید چې زموږ د هیواد په زړه پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت باندې تېره شپه ترسره کړه، دا د هر راز بشري اسلامي بین الدول او بین الملل د قوانینو څخه سرغړونه ده. دوی په واضح توګه زموږ د ګران هیواد افغانستان هوایي حریم او ځمکنۍ بشپړتیا ته نقض کړې ده او دوی ته په ټیټه سترګه کتلي دي. موږ حیران یو چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه د نړیوالې ټولنې د بشر د حقوقو ادارې دا چیرته دي چې پاکستان کله چې په سټیج کې د لیوني حاکمان که ملکیان دي که نظامیان دي ودرېږي، د افغانستان په خلکو په اسلامي امارت تهمتونه کوي او خپلې هغه کړنې چې د توریزم د مور په نامه یادېږي هلته تورستي ډلې روزلي دي هغه په موږ باندې بانه کوي او دا د تېر کال راهیسې څومره پلا ده چې زموږ خاوره بمباردوي، زموږ خلک وژني او نړۍ پټې سترګې ده. خو واضح خبره ده چې دغه پنجابستان د انګریز بچی او د امریکا لمسی د ډېر ناز ورکوي او د دوی تر شا همدغه هیوادونه ولاړ دي. که نه پاکستان دا توان نه لري چې افغانانو ته یا د افغانستان خاورې ته پورته وګوري. موږ په ټوله کې د دوی دغه کرګړن عمل غندو، خو زه دا هم له یاده نه باسم چې په تېرو 50 کلونو کې کومو افغاني حکومتونو چې یرغلونو ته لار برابر کړې ده او خپل هوایي پوځ وسوال پوځ د کباړ په بیه په همدې ظالم خاین حکومت پاکستان باندې پلورلي دي او موږ نن تش لاس یو، رادار نه لرو، هوایي پوځ هم قوي نه ده. دا دغه خپل افغانانو چې د پاکستان د خوشخدمتي کړې ده او نن ورځ موږ په دغسې حالات کې قرار لرو. هیله من یو چې نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو امنیت شورا زموږ ګاونډیان او همداسې د افغانستان اسلامي امارت یوازې په محکوم کولو په غندلو دوی ته جواب ورنه کړي او دوی ته په کلکو شرایطو کې جواب ورکړي تر څو پاکستان له دغه راز لاسوهنې بمباردونونه چې کوشش کوي د نړۍ پام زموږ خواته راواړوي، د دوی خپل امنیت نشي نیوی. دوی هیڅکله د نظامي او د نړیوالو قوانینو نګاه نه کله چې خپل هیواد کې امنیت نشي ټینګوی د بل هیواد حریم نشي نستولی او نه بمبارد کولی شي. دوی باید دغه هڅې په خپل هیواد دننه کې وکړي تر څو امنیت راولي، خلک یې ارامه ژوند ولري. خو دا ظالمان اموخته شوي دي او غواړي چې لکه ښاغلي امیر خان متقي چې پرون په کنفرانس کې ویلي نن ورځ چې پاکستان دې د افغانانو شجاعت نه ازموي. دوی شرمېږي نه، موږ د دوی باداران پلار او نیکه په همدې خاوره کې راسملولي دي، پوزم په مځکه ورته موښلی ده او شړلي دي. خو دا غواړي چې یو لویه جګړه په دې سیمه کې راولي. افغانان غواړي چې په قار کې، خو هیله لرو چې نړیوال او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې برخه کې عاجل اقدامونه وکړي او د پاکستان د دغه راز کړنو مخه ونیسي، که نه دا به د سیمې لپاره یوه لویه جګړه راپېښېږي. صحیح. اندړ صاحب، را به شو ملګرو ملتونو ته، را به شو امنیت شورا ته، که په کوم بل هیواد کې حتی یو څوک وژل کیږي هم ملګري ملتونه بعضې وختونه غبرګون ښایي یا امنیت شورا په ټوله کې، اما د افغانستان په خاوره چې برید کیږي بیا ملګري ملتونه چوپ دي. فکر نه کوئ چې دا یو دوهګانه چلند دی، یعنې یو داسې چلند دی چې نور نړۍ ته ملګرو ملتونه په یوه سترګه ګوري ولکې افغانستان ته په بله سترګه ګوري؟
لکه څنګه چې پاکستان د انګلستان او د امریکا یو غلام ګوډاګی لاسپوسی حکومت لري هیواد ته، همدغسې ملګري ملتونه هم په تیرو 50 کلو کې د افغانستان په هکله پسیف دوه مخی سیاست په مخ وړلی ده او هېڅکله د افغانانو ښېګڼې نه دي غوښتي. همدا اوس تاسې ګورئ چې 4 کاله کې د افغانستان په خاوره کې امنیت راغلی، جګړه نشته. دوی د امریکا په قمانده باندې نه غواړي چې زموږ استازي هلته ونیي یا زموږ د خلکو غږ واوري. ملګري ملتونه یوه ټولنه ده چې هغه د ملتونو ده، نه د حکومتونو. دوی باید د حکومتونو په ساختار کې هېڅ حق نه لري. دلته 40 میلیونه ولس په بد حالت کې ده او زموږ ګاونډیان یې بمباردوي، وږي دي، تږي دي، د محاصران دي ساتلي. دا په دې معنی چې دوی خپلې دندې سمې سرته نه رسوي. د 80 سلنه بودیجه د ملګرو ملتونو همدغه امریکا ورکوي چې دوی د امریکا په فرمایش کار کوي. کله چې پاکستان د انګریزانو او د امریکا نازولی بچی وي نو کله هغوی مداخله کوي، خو کله چې په افغانستان کې یو عادي موضوع سوي، یو کس یا یو څوک زندان جوړ سوي، تعقیب سوي، بیا ټولې میډیاګانې د همدوی په فرمایش باندې چغې وي، نارې وي، سوري وي. خو نن چې یو تاریخي هېواد بمباردېږي، ولس یې ځورول کېږي، په بده سترګه ته کتل کېږي، ملګرو ملتونه خپل غږ هم نه جګوي، یوازې د غندلو په لغاتو باندې خپله دنده ترسره کوي. په داسې حال کې چې دوی باید اوس غبرګون ښودلی وای او همداسې د پاکستان حکومت باندې بندیزونه لګولي وای. دا ځکه چې یو د داسې هېواد چې تازه له جګړې خلاص شوی او موږ د لکه څنګه چې اسلامي امارت ویلي د هېڅ هېواد په کورني چارو کې مداخله نه کوو او ټولو سره متوازن سیاست غواړو. دوی موږ بمباردوي او دا یې څوم وار ده چې په بېرحمانه توګه سره زموږ خلک وژل کېږي. نو ملګري ملتونه ورو ورو خپل هغه حیثیت او خپل هغه شکلګیري د دندې او د هغه نوم یې د لاسه ورکوي. صحیح. اندر صاحب، تیره شپه د تیرا کې برید ترسره شوی دی چې کابو 11 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. ولې پاکستان د دې پر ځای چې خپل امنیت وساتي، د دې پر ځای چې خپل تلفات په خپل ملک کې کم کړي، دې ته زړه ښه کوي چې په بل هېواد باندې، په ګاونډي هېواد باندې برید ترسره کړي؟ مشکل هم دلته ده چې پاکستان کوم کښت چې کرلی ده او هغه کشمیر ته، هند ته، حتی چچن، ارمنستان، یوګسلاویا، داسې په نورو ځینو هېوادو کې په افغانان جنګولي دي او دوی په افغانانو مخته شوي دي. دوی اوس هغه چانس د لاسه ورکړی ده. دلته ډېرې ډلې دي چې هغه اسلامي ډلې دي پاکستان کې. هغوی د دغه ظالم حکومت چې قوانین کفري دي، د انګریزانو قانون چې دی، عام ولس ته موږ ډېر احترام کوو، په وار وار ویلي دي. عام ولس یې ملامت نه ده. حکومت غواړي چې هم په خپلو خلکو ظلم وکړي، هم په ګاونډیو. دوی هلته اوس د حکومت مقابل کې جګ شوي دي، مستقیما جهاد کې لکه ټي ټي پي یا د بلوچانو مجاهدین، همداسې پښتانه هم خپل مدني تظاهرات په مخ بیایي. ورخطا دي، غواړي چې د خلکو پام یې د افغانستان خواته راوړي. ډېرې کړنې او ډېرې هغه حملې چې کېږي دا د استخباراتو د فوج داسې ده، هم د نړۍ نه پیسې غواړي، هم غواړي چې د خپلو خلکو زړسوی د حکومت مقابل کې زیات شي او افغانانو ته قهر او غوسه راشي. دا د دوی خپلمنځي کار ده. کله چې دوی ځان ته یو اتومي قوت وایي او وایي چې زموږ اردو په نړۍ کې 8م اردو ده، پولیس یې چې ټول شیطاني دي، دوی موچي، ډرایور، کلینر، دکاندار، ملا، ټول د استخباراتو غړي دي. کله چې په وزیرستان کې یو کس په فیسبوک کې ځان افغان بولي او یوه جمله لیکنه کوي، په نیمه شپه کې راځي په هغه چاپل وي وړي. آیا دوی دغه څوک چې حملې کوي دا نشي مار کولی؟ دا دوی خپله کوي، دا دوی خپله په مخ بیایي. دا د دوی خپلمنځي کار ده. که چیرې امنیت نه ساتلی، زموږ خاوره تر اټک او تر کشمیر او ملګري راخوڅي کړي، نړۍ به هم ترې ارامه شي. د سرطان له دانې نه، نور بل د سرطان غدې نه، ټول نړۍ ارامه شي. موږ به دغسې امنیت راولو لکه څنګه چې دا ملایان اوس په افغانستان کې مسله. نو بله اندر صاحب، اوس به راشو هند ته د ښاغلي متقي سفر او لاسته راوړنو ته په ټوله کې. په دغه سفر کې ویل شوي چې هندوستان به خپل کوم تخنیکي ماموریت چې اوس مهال په افغانستان کې درلود، دغه به ډیپلوماټیک کچې ته لوړ کړي او حتی سفیر به هم راولېږي او همدارنګه د اسلامي امارت ډیپلوماټ او یا سفیر به هم په هندوستان کې هغلته قبول کړي. څه فکر کوئ وروسته له روسیې اوس وخت نه دی رارسېدلی چې هندوستان به اقدام کوي او هندوستان به د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني؟
هندوستان چې اوس په نړۍ کې ځان څلورم اقتصادي او ستراتیژیک قوت بولي او دا زموږ ګاونډی ده پاکستان خو زموږ په منځ کې انګریزانو موقتي جوړ کړی دی دا به حتما روکېږي او هندوستان زموږ تاریخي ګاونډی هېواد یادېږي زموږ سره ډېر عنعنوي کلتوري اقتصادي اجتماعي مشترکات لري هندوستان هېڅکله هم افغانان یاده نه دي ویستلي په تېر حکومتونو کې هم او په اوس کې هم چې پاکستان څومره هڅې کړي دي هندوستان خپلې پروژې او خپلې مرستې نه دي درولي کله چې هندوستان ځان ته دومره لوی قوت وایي او په سیمه کې دوی استخبارات او د دوی اغېز ډېر زیات ده ځکه ورځ په ورځ د دوی پرمختګونه زیات دي نو څنګه خپل وروڼه افغانان د یاده باسي دا به حتما په رسمیت پېژني او دا د ډېر ویاړ خبره ده چې دوی هڅې وکړې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي ته بلنه ورکړه او هلته دوی ډېر زیاتې لیدنې کتنې وکړې ډېر قراردادونه به سره امضا شي دا د افغانانو په ګټه څه چې د ټولې سیمې او نړۍ په ګټه ده ځکه افغانستان بیا رغونې ته اړتیا لري زموږ داسې ګاونډیان چې په څنګ کې پراته دي او ټولې زبرځواک یادېږي لکه روسیه چین ایران هند دا هېڅکله هم نشي کولی چې موږ د یاد وباسي او موږ هم غواړو چې دوی سره دوستي ولرو موږ یو آزاد استقلال او مستقل حکومت لرو او دا استقلالیت هم د سر په وینو په میلیونونو افغانان شهیدان شوي دا استقلالیت او ازادي اخیستې ده دا زموږ زړه ده چې چا سره دوستي کوو او د چا سره دښمني کوو دا د افغانانو خپله کار ده چې چا سره غواړي که دوستي وکړي موږ ته هر هغه څوک چې زموږ د زخمي وطن ته او د زخمي ولس ته ملهم کېدای شي هغه زموږ هم دوست ده هم ورور ده او هم ښې اړیکو سره ساتو زه باور لرم چې د سیمې او د نړۍ وضعیت ته په کتو هندوستان به ډېر ژر د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت هم پېژني او دلته به خپل لوی سفارت چې هغه ته کبرا سفارت وایي د هند بیا پرانیزي او دا یو لوی پرمختګ ده چې افغانان به ډېر خوشحاله شي موږ افغانان باید همیشه حکومتونو ته کړنو ته احترام وکړو خو د ولس ښېګڼې باید په لومړي قدم کې وغواړو خپلې ملي منافع باید وغواړو صحیح دغه خپله د ښاغلي متقي سفر هندوستان ته په ټوله کې د دوی له لوري د یو ډیپلوماټ یا سفیر راتلل افغانستان ته څومره یوه غټه ډیپلوماټیکه لاسته راوړنه ده د دې ته باید په کومه سترګه وکتل شي او څومره یو غټ لاسته راوړنه ده په ټوله کې ښه که چیرې دا غټه لاسته راوړنه نه اوسېدی نه وای نو پاکستان به په ډېر لیونتوب سره تېره شپه زموږ زړه د هېواد نه بمبارډوو دا ټول هماغه اغېز ده چې زور یې ورکړی ده ګورئ هند یو داسې قوي هېواد ده چې هم د امریکا دوست ده هم د روسیې دا ځکه چې دوی ډېر میانه رو سیاست لري او د دوی د سیاست نه باید موږ هم ګټه واخلو زه باور لرم چې دا به یو لویه لاسته راوړنې کله چې هند دلته خپل سفارت خلاصوي او موږ په رسمیت پېژني داسې ډېر واړه هېوادونه لکه د منځنۍ اسیا او د شاوخوا نور چې په د جنوبي اسیا کې پراته دي دا ټول به یعنې ستاسو موخه نیپال سریلانکا او دا هېوادونه دي اندر صاحب کاملا ازبکستان تاجکستان ترکمنستان قرغیزستان قزاقستان همداسې بیلاروس همداسې ډېر نور هېوادونه ترکیه راځي په دې کې او دا خواته جنوبي اسیا کې نیپال بنګلادیش همداسې نور سریلانکا نور هېوادونه دي هلته ډېر واړه واړه هېوادونه دا به ټول زړه ښه کوي ځکه ټول دا د هندوستان د تاثیر لاندې دي او دا پخوا د هندوستان خاوره او له دوی نه جلا شوي دي تر اوسه پورې په دوی باندې ډېر زیات مثبت اغېز لري هندوستان نو موږ ته خپل تاریخي اړیکې بیا ژوندۍ کول ډېر پکار دي ګورئ موږ روسیې په رسمیت وپېژندلو خو موږ 10 کاله وړاندې د روسیې سره لویه جګړه په مخ پورې ده خو اوس وخت دې راغلی چې سیاست وکړو او د خپل هېواد د بیا رغونې لپاره پخوانۍ تربیې لرې کړو هغه تاریخ ته وسپارو هغوی ته خوله ماتونکي ځوابونه ورکړي دي اوس به د دوی سره دوستي کوو همداسې تاسو وګورئ چې بیا یادونه کوم چې امریکا په جاپان باندې اتوم بمونه استعمال کړ نن ډېر ښه دوستان دي موږ هم په هند باندې 12 کاله پاچاهي کړې علاوه له شیرشاه سوري نه احمدشاه بابا 12 کاله په باندې پاچاهي کړې ده زموږ مستعمره وو خو وروسته بیا ډېر ښه دوستان سو نو موږ کوشش کوو چې هغه اړیکې وساتو چې هغه د افغانانو د ملي منافعو سره برابر وي او زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا ته خطر نه وي او هغه که هر هېواد وي که هغه اسلامي هېوادونه دي که غیر اسلامي هېوادونه دي موږ باید دا اړیکې وساتو او پراختیا ورکړو د هند سره اړیکې ساتل
زموږ د ډېرو تورمخو دښمنانو هغه هیلې چې موږ به تل په انزوا کې یو هغه ماتېږي. درست. د سیاسي پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه کوم ښاغلی لالی صاحب، ستاسو له بلنې څخه هم. کور آباد.